ځلېدونکې سطحې چې له ډنډرو څخه جوړ شوي دي دا د لیسون دوکن کار دی. Quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la marqueterie de paille, کله چې مې د خاشو یا ډنډرو د تخنیک د کارولو تصمیم ونیو دغه څلا موټ نه و، خو ماته تل په زړه پورې هنر و. زه له وچو وښو سره مینه لرم. دغه لیوالتیا د 10 کلونو راهیسې اوس هم دوام لري. دا تخنیک د 18مې پیړۍ راهیسې شتون لري چې پکې ماتې د وښو خاشې پر یوې سطحې نښلول کیږي، عین د لرګو د تختو په څیر. په دغو قسمه رنګ کړل شویو ډنډرو سره د لیسون دوکن په سټوډیو کې په پاریس کې داسې ډیزایني توکي تولیدیږي چې سطحې ځلیږي. موږ فرنیچر او یا دیوالونو ته د سینګار توکي جوړوو. کله ناکله داسې ځانګړي شیان وي لکه دغه صندوقچه. طرحه یې پیر ماری رامنځته کړې او عجیبه نقشونه لري. دغه کار ډیر خوند کوي. د جودرو دغه ډنډرې یا خاشې چې لیسون دوکن یې کاروي د فرانسې له مرکزي برخې بورګون څخه راځي. دغه خاشې تر 2.5 متره پورې اوږدوالی لري. تر حاصلاتو وروسته دغه ډنډرې پاکیږي او په بېلابېلو رنګونو رنګیږي. د کار په ځای کې خاشې ماتیږي او هواریږي. دغه ډنډر په طبیعي ډول په سیلیسیوم پوښل شوي دي چې بېلابېلو سطحو ته ځلا وربخي. سیلیسیم دغو موادو ته استثنایی وړتیا ورکوي. هغه د اوبو مخه نیسي. کله چې اوبه د وچو وښو په داسې هنري توکي باندې ولویږي نو هغه ورڅخه څڅیږي. هغه کلک هم دي. دغه وچې خاشې د عام تصور خلاف ډېرې مقاومې دي. په پاریس کې د لوتایون په نوم 2 ستوري لرونکی رستورانت لیسون دوکن ته د خاشو په سطحو د سمبالو بیلونکو دیوالونو فرمایش ورکړی دی. د رستورانت چلوونکي غواړي خپلو میلمنو ته یوه ځانګړې فضا رامنځته کړي. زموږ ډېر میلمانه پوهیږي چې لیسون دوکن دغه بیلونکي دیوالونه جوړ کړي دي. د هغوی خوښیږي چې هغه د لمر رڼا سره ورته والی لري. دغه کرښې چې بیل رنګونه لري او د وړانګو په څیر معلومیږي، دغسې ورته رڼا دلته په رستورانت کې هم لرو. د صبر میوه خوږه وي. د کار موده د نقشونو په پیچلتیا پورې اړه لري. تر 7 ورځو پورې کار لازم دی څو د دغه سطحې 1 مربع متر ترتیب شي. دا تکراري کار دی. سړی نښلوي، غوڅوي، نښلوي او بیرته غوڅوي. د دومره دقت لپاره مینه ورسره پکار ده. د موادو کیفیت باید حس کړو او د سطحو ښایست درک کړو. دغه کیفیت د حوصلې، دقت او لیوالتیا پایله ده. دا هنر د 18مې پیړۍ په څیر نن هم په لاس جوړیږي چې له ساده موادو څخه داسې قیمتي ښکلي آثار راوځي.